نړیوال شل ورځ جام ترسره کېدو ځای او نیټه په ډاګه شوه. سلام او وخت په خیر. د لوګر کریم انفو تازه راپورتاژ ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ له هر څه نه مخکې زموږ یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ. د کرکټ انفو د معلوماتو په اساس نړیوال شل ورځ جام به یوازې یوه ورځ وروسته له دې په امارات کې پیل شي چې د هند غوره لیګ سیالیو سږني پړاو په یاد هېواد کې بشپړ شي. ویل کېږي چې سپتمبر په 19مه به د آی پی ایل پاتې لوبې پیل شي او په پایلو به د اکتوبر په 15مه نیټه پای ته ورسېږي چې یوازې یوه ورځ وروسته یعنې د اکتوبر په 18مه شل ورځ نړیوال جام پیل شي. د معلوماتو له مخې د شل ورځ نړیوال جام لومړی پړاو به د 8 ټیمونو ترمنځ په عمان او متحده عربي امارات کې وشي او 4 لوبډلې به له یاد پړاو څخه د 12 غوره لوبډلو پړاو ته راومومي. د 12 غوره لوبډلو پړاو به د اکتوبر په 24مه نیټه متحده عربي امارات په دوبۍ، ابوظبي او شارجه لوبغالي کې ترسره شي، چېرته چې به 12 لوبډلې په 2 ګروپونو وویشل شي چې هره لوبډله به 5 لوبې ترسره کړي. له دې وړاندې وروسته به 2 نیمه پایلوبه او بیا د 2 مخکښو لوبډلو ترمنځ پایلوبه د نومبر میاشتې په 14مه نیټه ترسره شي. د نړیوال شل ورځ جام لومړۍ مرحله کې به بنګلادیش، سریلانکا، عمان، پاپونا ګیني، نیمبیا، آیرلینډ، هالند او سکاټلند خپلو کې 12 لوبې وکړي او 4 لوبډلې به تر 8 غوره لوبډلو سره یوځای شي. افغانستان، هند، پاکستان، انګلند، ویسټ انډیز، سویلي افریقا، استرالیا او نیوزیلند له وړاندې دویم پړاو کې دی او د 4 نورو لوبډلو یوځای کېدو سره به د 12 غوره لوبډلو ترمنځ 10 لوبو لومړی هغه د اکتوبر په 24مه ترسره شي. له توجه څخه مو نړۍ مننه.